د ټرمپ راتګ امریکا په افغانستان کې څارونکي سترګې او غوږونه غواړي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. خبریال عبدالحق عمري لیکلي د اسلامي امارت سیاسي مشران د امریکا له نوې واکمنۍ سره د خبرو اترو لپاره په سلا مشورو بوخت دي. په دې هڅو کې یو هم په کندهار کې خپل مشر ملا هیبت الله او د هغه پر شاوخوا راټولې مذهبي کړۍ ته قناعت ورکول او د خبرو اترو د یو نوي کانال پرانستل دي چې په خپله د اسلامي امارت مشر پکې ښکیل وي. ملا هیبت الله ویریږي چې ډیپلوماټانې له واشنګټن سره داسې پریکړې ونه کړي تر څو د لاسونه ور وتړي. هغه د ډونالډ ټرمپ او ملا عبدالغني برادر ترمنځ له اړیکو هم ډیر ډاډه نه دی. د اسلامي امارت مشران له اوږدې مودې راهیسې په قطر کې د خپل دفتر له لارې د امریکا او د اروپایي ټولنې له استازو سره په اړیکه کې دي. ټرمپ واک ته له رسېدو وړاندې د حماس او اسرائیل ترمنځ جوړجاړي ته هم خپل استازی ولېږه چې هڅې یې د یو اوربند پر رامنځته کېدو تمامې شوې. د ټرمپ له راتګ وړاندې اسلامي امارت په قطر کې خپل پخوانی فعال ډیپلوماټ سهیل شاهین چې له نړیوالې ټولنې سره په اړیکو جوړولو کې اغیزمن تمام شوی د نوي استازي په توګه وټاکه. په دې وروستیو اونیو کې ملا هیبت الله څو ځله د دې ډلې رئیس الوزرا ملا حسن اخوند، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي کندهار ته غوښتي وو چې د امریکا له نوې واکمنۍ سره د راتلونکو سیاستونو په اړه د سلا مشورو ترڅنګ ځینې سپارښتنې هم وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.